السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه موږ سره د ریویو ټیپ چې راغلی دی په دې کې موږ سره کوم د فروپینګ دی او دا کوم موږ سره چیک اکسیسیبিলিټي دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کو. سمپل لومبه موږ وګورو دلته راغلی دی سپیلینګ اینڈ ګرامر سره راغلی دی سپیلینګ اینڈ ګرامر راغلی دی. اوس موږ فور ایگزامپل دلته پیراګراف سوالو ایکوالز ټو رینټ انټر مکو. صحیح شو. اوس موږ څه وایو په دې کې زموږ جلګه موږ سره کوم دا پیراګراف سره لا په دې کې موږ سره کوم دا ورډز دي په دې کې موږ سره سپیلینګ میسټیک دی نو دا هغه سپیلینګ میسټیک از ا ګرامر کریکټ کول د پاره موږ بیا سی یوز کو دا کمانډ یوز کو. صحیح شو. لکه فور ایگزامپل دلته موږ سره دا هیډر لیکلې د دینه ما سو کو د دینه مې دا ای ډی مې تلر کو. صحیح شو. لایک زراله مې دلته مې دا ای ډی لر کو نو موږ سره دلته سره الو یو ریډ کلر کې ورته مطلب یو لاین رالو. صحیح شو کنه. سیمستر دلته رالم دا پیج چې کم راغلی دی نه مې دا ای ختم کا. صحیح شو. اوس کومه په دې رائټ کلیک کو نو موږ له بدل ته سجیشن نه دی راغی الکه وې دا هیر دی که هر دی که دار کې سدي موږ سره. صحیح شو. سیمستر زرالم واپس مې دلته سو کو په دې مې کلیک کو او رالم دلته مې کلیک کو دی ای بي سي سپیلینګ اینڈ ګرامر باندې نو دلته موږ له سجیشن راغی لکه فور ایگزامپل زم چې دا هیر دی. صحیح شو. کومه وجه لکه دا هیر د سمبل را بش کلیک وکړو باندې چینج باندې دلته موږ سره دا په هیر الکه دا موږ سره راغلی دی دا موږ سره دلته وی چې دا پیک دی ک پیج ته ورته وګوره نو پیج موږ سره دا کنه سمبل را شو دی پیج باندې وکلیک کو او را بش کلیک وکړو باندې چینج باندې. صحیح شو. اوس کدی کې موږ سره نور څه داسې میسټیکس لکه لایک دلته رالم ای اس مې ختم کو سیمستر دلته رالم دا مې دلته نه ختم کو بیا رالم دلته مې کلیک کو سپیلینګ اینڈ ګرامرز باندې او دلته رالم کلیک مې کو څه باندې اګنور وانس نه سمپل دلته رالم کلیک مې کو څه باندې اګنور آل باندې اګنور آل بس کیږي موږ سره چې کوم دا سپیلینګ دی بس دی ودا اګنور کوي. صحیح شو. که زرا شم دلته کلیک کم څه باندې چینج آل باندې نو دا سونه موږ سره سپیلینګ میسټیکس دی هغه به دې ټول څه کوي چینج کوي برا سره. صحیح شو. نو دا کمانډ موږ سره پاره یوز کو د سپیلینګ اینڈ ګرامر د پاره یوز کو سمبل راشو سپیلینګ اینڈ ګرامر باندې کلیک کو لایک رالم دی آپشن کې مې دا ټي آی ختم کو. صحیح شو. میسټیک راو سپیلینګ اینڈ ګرامر باندې کلیک کو دلته موږ څه کوي دلته موږ لاغه سجیشن راکې سمبل دلته رالم دا آپشن میسټیک ته نو دلته براشو کلیک وکړو سپیلینګ اینڈ ګرامر باندې. صحیح شو. نو لایک زما چې لکه موږ سره دا یو ورډ دی لاره سره دا یو ورډ دی نو دلته موږ چینج کولی شو سمپل بده وکلیک کو که چینج باندې کلیک کو که اډ باندې کلیک کو نو دوه موږ سره سکیږي دا برا سره چینج کې. صحیح شو. نو دې تاسو وایو موږ سپیلینګ اینڈ ګرامر ورته وایو مطلب دا رګه دلته موږ سپیلینګ کې سم میسټیک وکړو هغه موږ سره ایز ا ګرامر دی بیا ټیک کوي لکه دلته رااله مې دلته مې دا ډبل او ختم کو نو ایرر رالو سمپل بده وکلیک کو سپیلینګ اینڈ ګرامر باندې وکلیک کو ورته وګوره دلته موږ لاغه سجیشن راکې. صحیح شو کنه. که د ډکشنری کې موږ سره هټیک تا کني وی را سره موږ دلته نو کریکشن خپل هم کولی شو. صحیح شو. فور ایگزامپل زم چې دا چوز دی نو سمبل را بش پدې وکلیک کو او چینج باندې وکلیک کو. صحیح ده. که زمونږ په ورډینګ کې سم مسلې کنه میسټیکس پکې وي موږ سره نو هغه موږ د سپیلینګ اینڈ ګرامر نه سکو کلیر کوی F7 شارټ کټ کې موږ سره ها بیا موږ سره راغلي دي تریسرز سره راغلي دي تریسرز راغلي کله تریسرز باندې کلیک هم ګوره ها سمپل زرا علم دی یو ور باندې مې کلیک کو سلیکشن مې دی یور واغشتو سمبل را لمه د دی یور سلیکشن مې واغشتو او د تریسرز باندې مې کلیک کو. اوس موږ سره چې کوم دا ورډ د دې سکه دی سیمیلر ورډ ګوري لکه فور ایگزامپل زرا علم دلته دی یور نه علاوه دلته مولګل کمپیوټر. صحیح شو. کمپیوټر مې لیکلو د دې ریلیټډ ورډز ګورم سلیکشن موبایل را بشو دي تریسرز باندې وکلیک کو نه ورته ورې موږ سره سوي چې دا پروسیسر د موږ سره دا سی پی یو شمن فریم کمپیوټر یادې کم یو یادې د دې ریلیټډ چې سونه ورډز دي د دې مینینګ ولا سونه ورډز دي هغه برات شو کیږي. صحیح شو. دا بس کې موږ سره په تریسرز کې لا لایک زرا علم دلته د کمپیوټر نه علاوه ما دلته یو ورډ سر کو سر ټیچر زما چې زه یو ډاکومنټ کې دا ټیچر ورډ اډ کوم خو زم چې دی په ځای د موږ سره یو بل ورډ مینینګ دومدار راکې ورډ د چینج را سره سمبل را بشل د وکلیک کو تریسرز باندې دلته ګوره دلته ایډوکیټر دی ټیوټر دی صحیح شو کوچ دی ټرینر دی لیکچرر دی پروفیسر دی نو دا ټول سب مینینګز دی موږ سره. صحیح شو کنه. مطلب که ټیچر موږ یوز کو او کنه دا یو ورډ یوز کو عموم یوز کولی شو سمبل راشو فور ایگزامپل زم چې موږ دلته سره لګو ټرینر لګو په دې ټرینر وکلیک کو. صحیح شو. چې کله موږ دې ټرینر باندې کلیک کو دلته ګوره ها سمبل دې ټرینر کې بدل کلیک کو او را بش کلیک وکړو انسرټ باندې که زه دې کاپی کوم دلته نه کاپی کیږي او کنه دلته کلیک کوم انسرټ باندې نه موږ سره دې په دې سره الو ټرینر را سره الو نو دا موږ سره کم کمانډ دی تریسرز کمانډ دی ها دلته موږ دا تریسرز اډ کولی شو
بیا نیکسټ مونږ وګورو راغلی دی ورډ کاونټ. صحیح شو. دا مونږ یوز کوو د سټیټسټیک دپاره. څه لپاره؟ سټیټسټیک دپاره. زه وایم چې لکه دې یو پیج کې ما سره څونه ورډز دي، څونه سپیسز دي، لا څونه پیراګرافس. نو که راشو مونږ د ورډ کاونټ باندې کلیک کو کنه، نو مونږ ته به دلته وښیي. ورته وګورئ ما ته څه وي په دې کې چې لکه پیجز پکې 1 دی. صحیح شو. ورډینګ سوري 241 دی مونږ سره. که زه راشم سلیکشن د دې ټول والم داسې. صحیح شو. او د ورډ کاونټ باندې مې کلیک کړم، ورته وګورئ همدغه شان دی مونږ سره څه وایي چې لکه یو پیج دی، ورډ پکې مونږ سره 241 دی. کریکټرز نو سپیس، لکه مونږ سره چې څونه کریکټرز دي او سپیسز پکې نشته، نو مونږ سره هغه څه دونه ټایپ کې شو کېږي 1069 راځي. صحیح شو. لا مونږ وایو کریکټر ویت سپیسز، چې کریکټرز هم پکې وي او مونږ سره سپیسز وي، نو هغه مونږ سره دونه شو کېږي. صحیح شو. او که نه زه وایم چې کریکټرز هم پکې وي او سپیسز هم پکې، مطلب څه شو چې لکه دا کریکټر دی کاونټ کوي، لایک ما سره دا او دی کنه، او دې پس چې دا کم سپیس راغلی دا مور سره دی کاونټ کوي. صحیح شو. نو که زه دې سلیکشن والم همدغه شانتې ورډ کاونټ ته راشو، نو دلته وګورئ کریکټر ویت سپیسز، چې مطلب دې پکې دا سپیسز وي او دا څونه کریکټرز وي دا مې دغه کاونټ کړي دي او هغه موږ سره دونه شو کوي 1303 را سره شو کوي. صحیح شو. بیا موږ سره راغلی په دې کې پیراګرافس دي. نو که زه وایم چې دې کې موږ سره څونه پیراګرافس دي، نو هغه به شو کوي لایک 1 2 3 4 5 6. زه وایم چې لکه دې کې موږ سره څو دي 6 پیراګرافس دي. لاینز پکې څونه دي، هغه لاینز به راته شو کوي. دلته موږ سره 17 لاینز پکې شو کوي راته. صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو، هغه سټیټسټیک ورته وایي چې د دې موږ ته څه وایي، دې پیج کې موږ سره څونه ورډز راغلي دي، څونه سپیسز راغلي، څونه کریکټرز راغلي دي، هغه به را سره دې شو کوي. دا کار د چا دی؟ د ورډ کاونټ دی را سره. نیکسټ بیا موږ وګورو چیک اکسیسیبیلیټي ده. صحیح ده. لکه فور ایگزامپل زه رالم دلته نه مې یو شیپ انسرټ کو، لا یو پکچر مې انسرټ کو، انسرټ ته رالم، پکچر ته رالم، او زه وایم چې دې اکسیسیبیلیټي زه چې کوم چې دا موږ سره دلته دې څه کوي، الو کوي که نه الو کوي. فور ایگزامپل زه رالم دا ایمیج مې دلته انسرټ کو. صحیح شو. لایک رالم او دا ایمیج موږ دلته انسرټ کو. صحیح شو. اوس موږ دلته وګورو، که زه راشم دلته کلیک کوم په ریویو ټیب کې او کلیک کو زم چې د اکسیسیبیلیټي زه ګورم، نو موږ راشو کلیک کو چیک اکسیسیبیلیټي باندې، نو ما دلته وایي چې میسنګ اوبجیکټ ډسکرپشن، په دې کې وایي تاسو مس کړي دي، ستا دا اوبجیکټ چې کوم دی د ډسکرپشن دی مس کړی. نو سمپل رابوش په دې به کلیک کو، دې پکچر کې به کلیک کو او رابوش کلیک کو ایډ ا ډسکرپشن. ډسکرپشن کې سره علم دلته مو لیکل چې څه کیټ پکچر. صحیح شو. دلته مې سمپل کیټ پکچر ولیکلو. اوس راشو دا دلته نه ختم کو، دا هم ختم کوی. اوس دوباره زه اکسیسیبیلیټي باندې کلیک کوم، نو اوس ما داسې وي چې نو اکسیسیبیلیټي ایشو فاوند، مطلب اوس کمپلیټ شو موږ سره. صحیح شو. دا دونه امپورټنټ نه دی، خو جسټ د یو پکچر لا د یو ایلیمنټ اکسیسیبیلیټي دپاره موږ څه یوز کولی شو، دا یوز کولی شو. که زه شیپ علم او که نه شیپ نه علم، داسې ایمیجز علم، نو هغې لپاره موږ دا یوز کولی شو. ٹھیک تا. نو دا موږ سره سو پروپینګ ګروپ او اکسیسیبیلیټي والا ګروپ. ٹھیک تا. ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ چې کوم دا نیکسټ لینګویج والا ګروپ راغلی دا به ډسکس کوو. والسلام.